شاهین او د آلمان د برګو فاونډیشن مشر د نیمګړو پروژو پر پیل او ستونزو د حل په اړه خبرې کړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي څوکۍ ته د اسلامي امارت نومان سهیل شاهین ویلي چې پرون په کابل کې د افغانستان لپاره د آلمان د برګو فاونډیشن له مشر عبدالصبور فدا سره کتلي دي. ښاغلي شاهین زیاته کړې په دې کتنه کې د افغانستان او آلمان پر اړیکو، د افغانستان پر اوسني وضعیت، بشري مرستو د نیمګړو پروژو پر پیل او تکمیل او دغه راز په هیواد کې د بانکي راکړې ورکړې عادي بهیر ته د راګرځېدو او د هغې پر وړاندې شته خنډونو پر لرې کېدو خبرې وشوې. د شاهین په وینا د برګوف مشر چې د شخړو د حل په برخه کې کار کوي د یادو ستونزو د حل په هکله د همکارۍ ژمنه کړې او هوډ لري چې په دې هکله به خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د کابل ټکی کام یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. دا که ستاسو لومړی راتګ وي هیله ده په چینل کې اشتراک وکړئ او د زنګ بټن یې هم ووهئ.